السلام علیکم ورحمت الله. دا د جامعه شمس العلوم کابل افغانستان جناب شمس المشایخ الحاج خلیفه صاحب دین محمد حفظه الله په تیرو کلونو کې په پاکستان جامعه روح المدارس کې مدرس و. هلته به یې درس کوو او سږ کال په لومړي ځل چې موږ کابل ته راغلي یو او په خپله مدرسه کې شمس المشایخ درس شروع کړی ده. لله الحمد د 700 نفرو نه زیات طالبانو داخلي شوي دي چې نورې داخلي مونږ په دې خاطر بندې کړي ورته چې دلته د کمرو د ځای مسله وه. د دور حدیث لاندې چې کوم بیسمنټ ده تیخانه ده دلته طالبان لمنځونه هم کوي او ورسره په څنګ کې پاتې کېږي هم دلته. پروژه کې مونږ د تعمیر کار روان کړی و. تقریبا 3 منزله دا اتاقونه جوړیږي چې 3 شپېته اتاقه دي. د اول منزل تقریبا کار یې نږدې ده. ډېرو وروڼو او خویندو موږ سره ډېر تعاونونه وکړل په دې کې، حتی تر دې پورې چې زنانه وو خپلې د سرو لښتې او بنګړي هم رالیږلي وو. الله دې د دې قربانۍ قبول کړي. کار الحمدلله ښه منظم روان ده. ورسره په څنګ کې د مسجد د جوړېدو اراده هم لرو چې دا دیوال به په منځ کې ختمیږي. د مسجد دپاره دغه مځکه مونږ اخیستې ده، تقریبا 1 جریب ځمکه ده. په نقشه باندې کار روان ده. کیدای شي د یو نږدې وخت کې نقشه تیاره شي. دلته به انشاءالله 3 منزله د مسجد کار هم روانیږي.